السلام علیکم دوستانو، د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، نن ورځ به مونږ abbreviations یعنې لنډیزونه هم وپېژنو. دوستانو، زمونږ په انګلیسي درس کې دا شیان هم یو څه ضروري دي دوستانو چې مونږ ورباندې پوه سو، ځکه اکثره وخت په اخبار کې یا په ورځپاڼو کې یو څه شی لیکلی وي، هغه یې په abbreviation کې لیکي، په لنډیز کې لیکي، نو بیا زمونږ سر ورباندې نه خلاصېږي. دوستانو، مونږ شروع کوو له ABC څخه. ABC یعنی American Broadcasting Corporations. A یعنی American، B Broadcasting، C Corporations. American Broadcasting Corporations د امریکا نشراتي شرکت. BBC British Broadcasting Corporations. B یعنی British، B Broadcasting، C Corporation د برطانیا نشراتي شرکت. British Broadcasting Corporations د برطانیا نشراتي شرکت. ADB A یعنی Asian Development، B Bank، Asian Development Bank د اسیا پراختیایي بانک. ADB Asian Development Bank د اسیا پراختیایي بانک. CIA Central Intelligence Agency. Central Intelligence Agency د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره. Central Intelligence Agency د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره. AF افغانستان یعنی افغانستان. AF افغانستان یعنی افغانستان. I love افغانستان، زه له افغانستان سره مینه لرم. I love افغانستان، زه له افغانستان سره مینه لرم. AFG افغاني، مروجي افغاني پیسې. پیسې دوستانو کلچر او فوډ. پیسې دا دوستانو د افغاني په نوم باندې مونږ لیکلی سو. AFG یعنی افغاني. اسسټنټ معاون یا مرستیال. اسسټ دوستانو abbreviations ده، لنډیزه ده، اور اسسټنټ معاون مرستیال. دوستانو، دا و د نن ورځو درس. الله دې ستاسو ته خوشحال ګرځېدلی وي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.